اول خو دا دی چې یو ورور په نامه دی زدران 3323 ویل چې فاطمي صاحب ستاسې په نوم ډېر اکاونټونه جوړ شوي دي، موږ خلک څه وکړو په دې هکله موږ ته مصاب هدایت وی راکړه. قدرمند ورونو بالکل اکاونټونه جوړ شوي دي، تازه یو اکاونټ جوړ شوی دی چې زما ټول لیدونکي هلته تللي دي. زه په دې حیران یم چې دوی ولې خپل دا ځای پرېښوده. کلپ زما دی خو ګوري هلته، ولې دلته نه ګوري. په نامه دی کابل ټایم دغه دی جوړ شوی دی او دوستان کولی شي چې کوم چینل زه نوم تاسو ته واخلم چې دا زما چینل نه دی، هغه تاسو راپورټ کولی شئ. راپورټ یې کوي چې بند شي، چې هغه کار ته ادامه ورنکړي. نو د کابل ټایم په نامه باندې کوم چینل جوړ کړی دی، زما کلیپونه دې ځینې اخلي او هلته اچي او 14,000 11,000 10,000 کسان ټول هلته ځي. نو دلته اصل ځکه چې زه برنامه چوم دی دغه نه کوي. زما اصلي چینل چې دی افغانستان پانوراما او سید بلال احمد فاطمی، دا دوه زما مین اکاونټونه دي. بیا څنګه کې واړه اکاونټونه نور دي چې هغه د زما د مین موضوعات دا نه رااخلي. نو هغې سره زمونږ په دې دغه نشته چې هغه زما دا موضوعات نه رااخلي، نور موضوعات زما اخلي او اجازه یې اخیستې ده چې هغه د چینلونو برنامې او دا دغه کوي. نو هغې سره زمونږ غرض نشته دی. هغې که دا کار کوي بالکل دا زمونږ خپل د برنامونو چې غلا څوک کوي او دا بیا خپل په نوم هلته نشروي، دا غلط کار دی او د ده لپاره یې د مخنیوی په کار دی. افغان پادکاست دی او افغان ریفلکشن افغانستان دی، دا هغه چینلونه دي چې دوی زما د تلویزیوني برنامو نه کلیپونه جوړوي وړاندې کوي او ما ورته اجازه ورکړې ده، دوی دا کار کوي. نو کوم چینلونه چې نوي جوړیږي تعدادونه ډېر زیات دي، خو کله مخې ته راځي زه به یې تاسو وایم. خو اوس فلحال د ټول نه زیات چې مهم دی هغه دا دی چې کابل ټایم چې دی د ده مخنیوی په کار دی. دا چې هر څوک دی باید خپل چینل بند کړي او زمونږ د کلیپونه د نور نه نشروي. نو په دې اساس زه مجبور یم چې اقدام وکړم چې دا چینل باید بند شي. نو تاسو دوستان دا کوئ او تاسو ټول دوستان چې څوک تاسو وایي څنګه کولی شو، زما چینل چې دی سید بلال احمد فاطمی چینل دی او افغانستان پانوراما دی. په افغانستان پانوراما کې فرق دی سید بلال فاطمی سره دا دی، دلته تاسو مکمله برنامه اوریدلی شئ. په دغې کې افغانستان پانوراما کې همدغه برنامې د مختلف موضوعاتو باندې زه خبر کوم، هغه هر موضوع جدا جدا کلیپ کیږي. تاسو کولی شئ که څوک لنډ کلیپونه ګوري هغه په افغانستان پانوراما کې لیدلی شي. دغه توپیر دی، دغه دوه چینله تاسو کولی شئ تعقیب یې کړئ. محمد ګل ورور وایي چې ستاسې په ذریعه باندې ایراني اتباعو ته دا خبر رسول غواړم. اسرائیل او امریکا غواړي په ایران کې هم لکه عراق او سوریه او لیبیا او مصر او داسې نورو غوندې داخلي جنګونه پیدا کړي. دغه مظاهرې چې دي د دې نتیجه د همدغې ملکونو په شان کیږي. نو دی باید ایرانیان هوښیار شي، دغه مظاهرې د امریکایانو په ګټه نه کوي، په دې لپاره چې مملکت یې تباه کیږي.